د نن ورځې تازه او مهم خبر. اسلامي امارات له روسیې سره داسې کوم قرارداد وکړ چې افغانان یې ډېر خوښ کړه. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د راپورونو له مخې د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت سرپرست له روسیې څخه د تیلو، ګازو او غنمو اخیستلو لنډمهاله تړون لاسلیک کړی دی. د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت سرپرست نورالدین عزیزي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې روسیې د طالبانو حکومت ته له نړیوالې بیې څخه په ټیټه بیه د توکو ورکولو وړاندیز کړی دی. ښاغلي عزیزي ویلي د یاد تړون له مخې ټاکل شوي روسیه به په کال کې 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 50,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیونه ټنه غنم افغانستان ته صادر کړي. رویټرز خبري اژانس د سپټمبر په 28مه ویلي چې د روسیې حکومت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې طالب چارواکو ویلي وو چې له روسیې سره د 1 میلیون ټن میټریک تیلو د واردولو په اړه د یاد هیواد له چارواکو سره په خبرو بوخت دي او دغه تیل به احتمالاً د ممیزو د درمل جوړېدو، د خامو موادو او د نور منرالي موادو په بدل کې وارد شي. طالبانو یو هیات په 13 اګست میاشت کې له روسي چارواکو خصوصي سکتور سره د تجارت د دوه اړخیزو اړیکو په وده او افغانستان ته د پانګو په جذب د خبرو لپاره مسکو ته تللی و. روسي چارواکو هغه مهال څرګنده کړې وه چې طالب هیات ورسره د غنمو او لمر ګلو د وارداتو په ګډون د مهمو محصولاتو په وارداتو خبرې اترې کړې دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت کې چارې